أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. الحقيقة أنواع ثلاثة. دغه ځکه تاسو ته اوس د حقیقت ولا اقسام بیانې. چې حقیقت دا په درې قسمه باندې دي. یو متعذره حقیقت متعذره، یو مهجوره حقیقت مهجوره، یو مستعمله یعنی حقیقت مستعمله. حقیقت متعذره چاته یی چې عمل کول ور باندې مشکل وي خو ناممکن بنیه ښه محال بنیه مشکل وي. اور حقیقت مهجوره چې هغه باندې عمل کول آسان وي خو پر خودل شی وي ور باندې عمل د وجه د عرف او عادت. اور اندرنګ حقیقت مستعمله چې هغه حقیقت مستعمل وي حقیقت باندې عمل کیدل شي جاری وي ور باندې روان وي. خاجی اوس ګورو ثم الحقیقت انواع بیا حقیقت قسمونه دي ثلاثه درې متعذره یوم حقیقت متعذره ومهجوره دویم مهجوره دریم ومستعمله مستعمله. وفي القسمين الاولين پړومبني دو قسمونو کې یسوار الى المجاز ضرورت په کول شي مجاز طرف ته بالاتفاق. ونظير المتعذره اور نظیر د متعذره حقیقت متعذره نظیر اذا حلف سکل یو سړی قسم وکړي لا یاکل من هذه الشجره صحابه خوراک نه کوي دقه وننه من هذه الشجره المشار الیها یعنی اشاره وکړي چې دقه وننه به زه خوراک نه کوم. او من هذه القدر یا دغه دچکینه به زه خوراک نه کوم. ګوره دغه ځکه دغه من څه کم دی کنه دی من ته یی من ابتدائیه من ابتدائیه. نو من ابتدائیه معنا دا ور کوي کنه صدق قونی نه به زه خوراک نه کوم. صحیح یعنی زما دغه خوراک ابتدا دغه ونی نه بکیږي. اوس دغه ونه او د دې ګوره حقيقي معنا دی. حقيقي معنا څه شي دی عین دغه شجرینا عین دغه شجره صحیح دینه به زه خوراک نه کوم دای حقيقي معنا دی. اور بیا مجازي معنا د دی ولا هغه څه شي دی هغه د دې مینه او د دې ونه ولا هغه میوه خوړل دي دای مجازي معنا دی. نو اوس ګوره دغه عین شجره خوړل دا سختی خه آسان دي سخت دي کنه ونه خورا کنه ونه خوړل خو ګران دي. صحیح شو خو ممکن خو دي کنه کې دې شي یو سړی دی بس وطنیات وکي وی خوري پانی وکړي څنګه وکړي نو خوړل شي کنه خو تکلیف سره. نو متعذره دي حقیقت متعذره. اور مجازي معنا د دی ول څه شه دي دغه ونی میوه خوړل خو بشرته کې چې دغه ونه میوادار وي. کچرته دغه ونه میوادار نه و لکه اوس مثلا د سپیډر ونه دی سپیډر ونی نه ول زب دغه ونی نه خوراک نه کوم نو هغه په میوه نه کوي. نو اوس بیا د دی ولا مجازي معنا څه شه دي چې دغه ونه خرڅ کړل شي او دی باندې کم آمدن رچی کنه زب هغه نه خو یعنی که ونه د میوادار و نو مونږه به میوه طرف ته ضرورت کوو. او کچرته دغه ونه میوادار نه و نو بیا به مونږه ضرورت کوو هغه کمایي طرف ته چې هغه کمایي دغه ونه ته وتی چې هغه ونه لرګي خرڅول دي او پیسو راتلل دي. او من هذه القدر دغه دچکینه خوړل یعنی اوس دی حقيقي معنی څه شي دی عین دغه دچکینه خوراک کول دغه دچکا دغه وسپنا چې بسته ورته ورنام شي چې زبوز دغه خورم نو دا خو نشي خوړې خو بیا مشکل دي سختي ناممکن خو نه دي یوې نوعي تکلف سره کې دي شي وی خوري. صحیح شو وسپنه دی خو تیره کې وی خوري خو متعذر خو دي کنه سختي
نو څه کله حقيقي معنی ساخته دی متعذره دی نو لہذا بالاتفاق ضرورت په کول شي هغه ما يحل فی القدر څه هغه کم شی دغه دیچکې کې پروت دی کم شی دغه دیچکې کې پروت دی څه هغه څه شی دی هغه سالن دی هغه ترکاری دی پوه شئ په خبره نو دا بورنه مراد ګوره فإن أكل الشجره پس بشکه خوړل دغه شجری یعنی عین شجره او القدر یا خوړل دغه عین دغه قدر دغه دشکی متعذر د ساختی عادتن ولو امکن عقلا اگر کا ممکن دی عقلا ګوره کوزه ناقد تلیکلی نو فینصرف ذالک نو توب شي دغه قسم فینصرف پھر جائے گی یہ قسم اردو کی معنی به څنګه کوي پھر جائے گی فینصرفون یلشی خیر فینصرف زیاد صحیح دے فینصرف ذالک پھر جائے گی یہ قسم الی ثمرۃ الشجرۃ الی اکل ثمرۃ الشجرۃ هغه اکل د ثمرو دغه شجرې ته صحیح شو میوه دغه شجرې ته خو دې سره ولی کو بشرته کې یہ درخت میوادار ہو بشرته کې یہ درخت میوادار ہو او کچرته میوادار نوي نو بیا د دې کمایي طرف ته به ضرورت کول شي صحیح دی و الى اكل ما اور خوراک ته هغه ته يحل في القدر څنګه د ننا دغه دیچکې کې دی څنګه څه شه دی من اللحم څنګه غوخه دی وغيري حتى لو اكل اوس ګوره مونږه مجازي معنا خو مراد کړل کنه ها څه اوس حقیقت او مجاز د دواړه جمع کول شي نشي جمع کوله نو څه کله نشي جمع کوله مونږه مجازي معنا مراد کا نو اوس حقيقي معنا مونږه مراد کوله نشو اوس کا یو سړی دی یوې نوعي تکلف سره دغه ونی باندې خلا ولګول خدای وال نو اوس ونی او خړله نو اوس دا بیا حانس وی نه حانس په نوی اندرنګي دیچکای او خړل دا بیا حانس وی نه دا به حانس نوی حتی لو اکل حتی کی کچرته او خړل یو دغه سړی من عین الشجره یعنی دغه عین شجرینا او من عین القدر یا عین دغه دیچکینا بنوع تکلف یوی نوع تکلف سره یو قسم تکلف سره لا يحنسو نو دا به حانس نوی خو ګورای دی کی دا یاد ساتو اوس یو سړی دی هغه نیت عین شجره ولا کړو بیا خو صحیح دی بیا نیت لره اعتبار وی خاګنه صحیح شو یو سړی دی هغه نیت کړو چې زب ما نیت انداو چې عین شجره بیا خو نیت لره اعتبار دی بیا هغه میوي نه دی مراد وای شي خبره بیا به دا دیونه په خوراک باندې حانس وي یو سړی نیت دا کړو چې عین دغه دیچکا زما مراد دی نو بس بیا خو صحیح دی دا هغه صورت دی چې نیت دې نه وکړي بس مطلق دا ویلو چیرې لا اكل من هذه الشجره نو بیا به دغه مجازي معنی طرف ته ضرورت کوي صحیح وعلى هذا قلنا بنا بردی باندې مونږ یو اذا حلف سکله یو سړی قسم وخوري لا یشرب من هذه البئر هغه بنسخي او بو دغه کوینه ګوره من ابتدائیات نو دغه او بو نا نو دی حقيقي معنی څه شه دی په دغه او بو باندې خلا لګول من البئر د کوی من مائها یعنی دغه کوی او بو نه بئر کوی ته یی نو ګوره لا یشرب نبسخي هغه من هذه البئر دغه کوینه به وبنسخي نو دغه کوینه وبسخل من ابتدائیات یعنی کوی باندې خلی لګول دا د حقيقي معنی دی او مجازي معنی دی ولا هغه دغه کوینه وبسخل دی چاهه په لاپې سره وسخي او چاهه په لوخي بلټي سره روچاته کې خود دی کوی ولا وبستا وسخلي دا د مجازي معنی دی حقيقي معنی ستده سه دا پړی پور ځان و زوړن کې کنه او بس د سه ورټیټ شي او بیا ور باندې خلا ولګي نو دا د دې ولا حقيقي معنی دی اوس ګوره حقيقي معنی ممکنه خودی کنه پهلوان مولوی سین اوس ته ورټیټ شي بالکل ټیټی دلای شي خدای ز درونیم رسیب وشلیږي نو غاټه رسیب د پیدا خو کوزیدل خوشي کنه سو خوب د ور سره و تختی برابر شي توجه د برابر شي نو دې ټیټول پکاري دي کله کله نو اوس
کچرتا مونږه ګوره مجازي معنا مونږه مراد کا مجازي معنا څه شه دی دغه کوئی وبس خل دی صحیح شو څه وبي وسخه څه هغه لوخي سره راوچاتي شي دغه مجازي معنا دی څه کله مونږه مجازي معنا مراد کا نو اوس دغه حقيقي معنا مونږه مراد کول نه شو ک یو سړی یوې نوعي تکلف سره کوئی ته ورټیټ شه او دغه په خلای ور باندې ولګول وبي وسخلي نو دا به حانس نوي نو ينصرف پر جائیږي یہ قسم ذالک ګور ذالک حلفه دغه قسم تاوشي الى الاغتراف اغتراف لا پسر وبوس خلوته یا لا پسر پس لا پسر وبوسخه او یا مثلا لوخي سره راواخله ګور مجازن حتا لو فرضنا حتا کی کچرتا فرض کو مونږه انه صدقه کس لو کرع خفلای ور باندې ولګا ولا ګور بعد الدخول فيها رسد الدخول دغه کوی کی بنوع تکلف یوی نوع تکلف سره لا يحنث بالاتفاق نو حانث بنوی بالاتفاق معنا څه دغه حقیقت متعذره کې بالاتفاق ضرورت پکول شي مجاز طرف ته ونذير المهجوره نذير د حقیقت مهجورا ولا لو حلفا کچرته یو سړی قسم مخری لا یزا قدمه صاحب قدم نه کیږي فی دار فلان په پلنکی سړی کور کې نو فإن اراده وضع القدم پس بشک اراده د وضع قدمنا مهجوره عادتا دا مهجورات پرېږدولې شوی دی عادتن یعنی وضع د قدم تاسو ته بیګا بیان شو کنه د دې حقيقي معنی څه شه دی څخ په ابلا صرف کور کې ته قدم کېږي او عرف او عادت کې دغه معنی پرېږدولې شوی دی کنه دغه د دې ولا معنی یعنی سړی وې چې زو پلنکی کور کې قدم نه کېږم نو د مراد څه شوی چې زو پلنکی کور ته داخلي ګم نه صحیح شولا نو لہذا دغه معنا پرېږدولې شوی دی حقیقي معنی دا دی نو اوس مجازي معنی طرف ته ضرورت کولای شي چې هغه دخول دی که اوس یو سړی نیت اندا کړو چې زب قدم نه کیږم نیت یې اندا کړو نو بس بیا به د نیت لره اعتبار وی صحیح شولا وعلى هذا قلنا بنا بردبانی مونږ یو التوکیل بنفس الخصومه توکیل د نفس خصومت ينصرف توکیل د نفس خصومت معنا دا دی څوس یو سړی دی هغه ځان د پر وکیل جوړ کی اور وکیل د خصومت جوړ کی را زید سره مال انجا دی ته ما د طرف نه وکیل شاز خالی نه نو اوس د دې حقيقي معنا خدا دی کنه صدا خصم دی نو دا به هر جواب الله سره ور کوي یعنی خصم دی کنه د جګړې وکیل دی نو څه هغه څه خبره کوي هغه حق خبره کوي باطل خبره کوي خدا به ورته انکار کوي دا د دې حقيقي معنا دی ځکه وکیل د خصومت دی کنه نو دا حقيقي معنا او اوس د دې مجازي معنا دا دی مجازي معنا صدا حق خبره اومني اور باطل خبره رد کی او دغه حقيقي معنا پرېږدولې شوی دی څه د واجنه پرېږدولې شوی دی د واجنه څه شریعت هم دینه منع کړی دی قران مجید کې الله فرمایي ولا تنازعوا تاسو جګړه ما کو دا خو جګړه شو کنه چې حق خبرې نه انکار کوي اور باطل خبرې نه انکار کوي دا خو جګړه شو کنه اور قران مجید کې الله فرمایي ولا تنازعوا تاسو جګړه ما کو نو شرعن هم دغه معنا پرېږدولې شوی دی اور عرف او عادت کې هم جګړه کول هغه بد ګڼل شي نو عرف او عادت کې هم جګړه پرېږدولې شوی دی بلکې اوس حقيقي معنا سدي ولا پرېږدولې شوی نو مجازي معنی طرف ته مونږ سو چې مجازي معنا د دې ولا څه شه دی هغه دې چې حق خبره سره نعم اویا اور باطل خبره سره لا اویا کوئی شی په خبره نو د دې کې به هم اوس مجازي معنا مراد وي اور حقيقي معنا به مراد نه وي والا هذا قلنا بنا بردي باندې مونږ یایو بنا بردي باندې څه ګوره کو ځناقید لیکلي الاصل دغه اصل په بنا باندې مونږ یو اصل څه شه دی وهو ان الحقيقه المهجوره حقیقت مهجوره متروکه دا پرېږدول شوی دی التوکیل توکیل وکیل جوړول بنفس الخصومت په نفس خصومت باندې ينصرف پر جایږي
یہ توکیل الى مطلق جواب الخصم مطلق جواب خصم تا مطلق جواب خصم یعنی صرف اگر جواب د خصم لا سرنا بلکہ مطلق جواب سے حق پہ جواب کی نعم اور باطل پہ جواب کی لا حتی یسا حتی کی سے جائز دی ای حتی یجوزا للوکیل وکیل د پارا اندا خبر یجیبا سہغا جواب وکی بنعم پنعم سرا کما یسعه لک څرنګ جائز دی دغه وکیل د پارا اندا خبر یجیبا سہغا جواب وکی بلا پلا سرا صحیح لان التوکیل زکت دغه توکیل څه کم دی وکیل جوړول بنفس الخصومت په نفس خصومت باندې نفس خصومت یعنی نفس خصومت یعنی صرف پلا سرا محجور دا پرېږدول شوی دی شرعا هم و عادتا اور عادتا هم صحیح شو ولو كانت الحقیقة مستعملة او دغه دریم قسم د حقیقت ولا حقیقت مستعمله حقیقت مستعمله هغه دا چې حقیقی معنی مستعمله وي ګوره دغه اول دوا صورتونه رسی یعنی یو صورت دا ده صرف حقیقی معنی شتا مجازی معنی نشتا صرف حقیقی معنی ده نو بس بیا خو په طریقه اولای څه خبره نشته حقیقی معنی باندې به عمل وکي بیا دویم دا صورت حقیقی معنی هم دی اور مجازی معنی هم دی یو لفظ دی هغه صرف حقیقی معنی دی مجازی معنی نشته بس بیا خو لاندې ده خبره دویم دا حقیقی معنی هم دی اور مجازی معنی هم دی نو دی کی بیا درې صورتونه رسی اول صورت دا دی حقیقی معنی زیاته دی مجازی معنی کم دی یو دویم صورت دا دی چې حقیقی معنی مجازی معنی د دواړه برابري چلیږي یعنی یو لفظ تا ویل کنه یره بس حقیقی معنی طرف ته خلکو ذهن ټول سی مجازی معنی کام شو مجازی معنی اشتا وغه طرف ته ذهن کام سی حقیقی معنی خلق زیات مراد خلی یو دا دویم حقیقی مجازی معنی دواړه برابري وي صحیح برابر روان وي د دوا صورتونه دریم صورت چې مجازی معنی زیات وي حقیقی معنی کم وي دغه اول دوا صورتونه کم دي چې خو بل اتفاق حقیقی معنی به مراد کول شي ځکه الحقیقت اولا من المجاز دغه دریم صورت چې حقیقی معنی کم دی مجازی معنی زیات دی نو دغه مجاز طبیعی مجازی متعارف یا متعارف دواړه یلش نو اوس دغه دریم صورت څخه کم دی کنه د کی بیا اختلاف دی رومبنی دوا صورتونه بال اتفاق حقیقی معنی به مراد کړي اور دغه دریم صورت څخه حقیقی معنی کاما مجازی معنی زیاته او دغه مجازی معنی دی طبیعی مجازی متعارف نو دی کې اختلاف دی زمونږه مشر امام صاحب رحمت الله علیه آغا فرمای سبیا هم حقیقی معنی اخستل د اولادی حقیقی معنی باندې عمل کول د اولادی صحیح ځکه یہی کنه پښتو کې سغوخه خوسیزی هم خو صابونه خاوی کنه ها چرته صابو چرته غوخه خسیزیدلی هم وخه خالی نو حقیقت اولاد بیا هم د مجاز حقیقت دی صاحبین فرمای څنګه دغه صورت کې بیا مجاز متعارف د اولاد مجاز متعارف صحیح دی امام صاحب د پر دلیل څه شه دی امام صاحب د پر دلیل داري څه ګورا دغه حقیقت دا اصل دی اور مجاز متعارف اگر کا زیات استعمال خو زیات حقیقی معنی نه خو بیا خلیفہ خو دی کنه د حقیقت ولا خلیفہ دی نو اصل د اولاوی د خلیفانا نو لہذا دلته حقیقی معنی اخستلم شو مستعمله هم دی اگر کا استعمالی مجازی معنی نه کم دی خو بیا حقیقت اصل دی نو د دې معنی اخستل دا اولادی صاحبین فرمای صاحبینو د پر دلیل هغه یې چې لفظ نه مقصود معنا دی لفظ نه مقصوده ها شول مولی سے
لفظ نه مقصود څه دی؟ معنا دی. نو اوس لفظ نه مقصود څه کله معنا دی نو دسی معنا مجازی څخه عموم المجاز وی ورکی یعنی عام معنا وی اور دسی معنا وی صدیقی حقیقی معنا هم رتللی شي مجازی معنا هم رتللی شي نو لہذا دقه شانتی معنا اخستل هغه اولادی. لفظ نه مقصود څه دی؟ معنا دی. نو او دسی معنا اخستل څهغه یو عام مجازی معنا وی څهغه ته عموم المجاز یی هغه ته سی عموم المجاز یعنی دسی عام معنا مجازی مراد کول څهغه کی حقیقی اور مجازی دواړه معناګانې راشي نو دغه شانتی معنا اخستل بیا اولادی. ځکه لفظ نه خو مقصود معنا دی کنه ایسه. اور امام صاحب څه فرمایي سنا حقیقت دا اصل دی مجاز متعارف تی اگر کا خو بیا مجاز دی کنه دا خلیفہ دا حقیقت تی اصل دی نو اصل مراد کول دا اولاد. صحیح شو؟ ولو كانت الحقیقت کچرتوی حقیقت مستعملتا مستعمل یعنی حقیقت مستعملاوی فإن لم يكن لها پس کچرتوی دغه حقیقت مستعمله د پاره مجاز متعارف مجاز متعارف وی یعنی مجاز وی اور متعارف وی. متعارف ای اغلب و اکثر یعنی زیات وی اور غالب وی په حقیقت باندې. فالحقیقت اولا بلا خلاف یعنی کچت د پاره نوی مجاز متعارف نو فالحقیقت اولا بلا خلاف نو بیا خو حقیقی معنی اولاد بغیر د اختلاف نه. وګوره کوزه ناقید لیکلی لئن العمل بالاصل ممکن ځکه عمل کول په اصل باندې ممکن دي. و ان کان لها مجاز متعارف اور کچرتوی دغه حقیقت د پر مجاز متعارف نو فالحقیقت اولا عند ابي حنیفه رحمه الله نو بیا حقیقت اولاد پنیز امام صاحب وعندهما صاحبین پنیز باندې العمل بعموم المجاز اولا نو بیا عمل کول په عموم مجاز باندې د اولادی. صحیح شولا؟ آسان دی کنه سبق سوچ مو برابر دی ورته. مثاله مثال د دی لو حلفا کچرته یو سړی قسم خوړل لا یاکل من هذه الحنطه سنب خریها دغه غنمونه من هذه الحنطه دغه غنمونه به هغه خوراک نه کوي. نو ګوره د دی یو حقيقي معنی دی دغه غنم ته وریته کې وریته غنم خوري نو دا حقيقي معنی دی. صحیح شولا؟ مستعمله هم دی خلق اندسی خوری کنا خو زیات دی خکاما کام خوری خلق غنم زیات غنم څرنګي خوري روټیو کی خوري. صحیح شولا؟ اوس ګوره روټی کې دغه غنم خوړل د دې مجازي معنی دی اور دغه غنم وریته خوړل د دې ولا حقيقي معنی دی خو حقيقي معنی نه مجازي معنی هغه زیات دی. نو څه کله زیات دی نو امام صاحب رحمت الله علیه دی کی څه مسلک دی حقيقي معنی مراد کوي که مجازي معنی حقيقي معنی. نو امام صاحب رحمت الله علیه پنيز باندې کداغه سړی دغه قسم خوړلو نو هغه وړو خوړلو وړو نو لہذا دا به حانس نوي او کبه دغه غنمی وریته او خوړلو دا به بیا حانس وی. صاحبین فرمایي نه دغه حقيقي معنی کام دی د دې پر مجازي معنی زیات دي چې مجاز متعارف ته ګوره خلک یې کنه سیرا ز اوړي کې غنم خورم اوړي کې غنم خورم نو هغه څه مطلب وي د غنم روټه خورم ژمي کې یره ز جیوار خورم نو هغه څه مطلب وي د جیوارو روټه خورم. صحیح شولا؟ وړي مراد وی کنه نو ګوره دا مجازي معنی د زیات دی نو هغه یې صدا مجازي متعارف دی نو لہذا چې مجازي متعارف وی نو بیا به مونږه د سی و معنی عام مجازي اخلو چې هغه ته عموم المجازي چې دغه حقيقي معنی هم ورکې راشي اور مجازي معنی هم ورکې راشي. صحیح دی؟ نو هغه یې صدا به هر هغه شیتا دغه قسم شامل وي یعنی دی دا قسم وکړ چې زب دغه غنمونه خوراک نه کوم څه کوم شی زونو ته دغه غنم شامل وي کنه نو بس دغه قسم به هغه ته شامل وي هغه هر یو شی وکړل چې هغه ته دغه غنم شامل نو لہذا دا به څه شي وي خانس کوي. ينصرف ذلك پھر جائے گی یہ قسم تاو بشی دغه قسم
الى عینها اغا عین دغه حنتواوتا عنده ای عند ابي حنیفه رحمه الله حتى لو اكل حتی کې کچرته او خوړل دغه قسم خوړون کې من الخبز الحاصل دغه وړونه الحاصل چې دغه وړه حاصل شوی دی منها دغه حنطاونه دغه غنمونه نو لا يحنس عنده حانس په نبی امام صاحب رحمت الله علیه پنځ باندې وعندهما صاحبین پنځ باندې ينصرفو قطاو بشي دغه قسم پر جایږي قسم الاما اس چیز کی طرف تتضمنه کہ شامل ہو اس کو الحنطتو حنطا گندم یہ گندم جس کو شامل ہو اس کی طرف ہی قسم پھر جائے گی بطریق عموم المجاز په طریقے د عموم المجاز نو فیحنث باکلها نو حانیسیږي دا په خوراک ته دغه غنمو بعینه دغه غنمو خو بیام حانسته و باکل الخبز الحاصل منها حتی کی لو اکلا کچرته اخری دغه قسم خورون کې من الخبز د روټینا الحاصل د سه روټی څخه حاصله شوی دی منها دغه غنمونه لا يحنث عنده نو د بحانس نوی امام صاحب رحمت الله علیه پنځ باندې و عندهما صاحبین پنځ باندې ينصرفو دا تاو بشي دغه قسم پر جایږي قسم الا ما هغه شی طرف ته تتضمنه چې متضمن دی هغه ته شامل دی هغه ته الحنطه دغه غنم بطریق عموم المجاز په طریقې د عموم المجاز نو فیحنث نو حانس کیږي بدا قسم خوړون کې باکلها په خوړلو د عین دغه غنم سره و باکل الخبز او په خوړلو د روټه سره د سه روټه الحاصل منها څنګه روټه حاصله شوی دی دغه حنتواونه وکذا لو حلف او دبل قسم د تاندسی بیانې چې دا هم حقیقت مستعمله دي خو حقيقي معنی کاما مجازي معنی زیاته نو وکذا اندرنګ لو حلف کچرته یو سړی قسم وخوري لا يشرب صحابه وبنسخي من الفرات دریای فرات نه فرات دا د یو دریاب نوم دی ښا دغه دریاب نه وبنسخي نو ګوره او دریاب نه من ابتدائیه دی نو او د دې حقيقي معنی څه شه دی چې یو دریاب دی نو هغه باندې ته د سي خلاور ولګیا د سي وته په څلور بول شي کنه او بیا د سي خلاور باندې ولګیا لکه وضو په شان دی ښا نو دې ته چې د حقيقي معنی دی خو ګوره دا مستعمله دی کوئی کی مستعمله نه دی متعذره دی صحیح خو دې کې خو مستعمله دی کنه دغه د کینارو باندې کم خلک پاتې کیږي د دریاب د سمندرونو کنه هغه د شانتي وبس خي خو شو کنه چې څملي ورته ورړام شي د خي وبس خي نو اوس دغه مستعمله دی خو دی په مقابل کې هغه مجازي معنی هغه زیاته دی کنه څه عام طور باندې خدا خو کام پوښ چې ته یو دوا کسان لکه صدیق مولوی صاحب دی هغه کله کله خوب گئی نو هغه دغه شانتي وبي وسخلي خوب کې کنه نو اوس دا ډیر کام کو صدیق مولوی صاحب باندې خوار شو کې نشي ښه کنه نو اوس دغه معنی شته دی خو کامه دی کامه زیاته کمه معنی دی چې دغه وب خلق په لاپو سره سخي دغه وب خلق جام سره راواخلی وسخي دغه وب سره بلټي دی مټکا ډاکه کی هغه سره وسخي دا د دې مجازي معنی دی نو اوس امام صاحب رحمت الله علیه پنځ باندې د دې حقيقي معنی مراد دي ځکه مستعمله خو دی کنه صدیق مولوی صاحب خو ښه شي کنه ځکه هغه ښه شي نو ما وته نه شو ښه نو حقيقي معنی به مراد کړي اور اندرنګي صاحبین فرمایي چې نه مجازي معنی زیاته دي نو لہذا مونږ به مجاز متعارف یعنی عموم المجاز واخلو چې عموم المجاز واخلو نو اوس کده غسړی اندغه خلاور باندې ولګه ولا صدیق مولوی صاحب نو بیام حانسته اور کا نور د صدیق مولوی صاحبونه علاوه هغه لا په سره وسخلی جام سره وسخلی نو بیام حانسته اور امام صاحب رحمت الله علیه په نيز باندې چې جام سره چا وسخلی په لا په سره وسخلی بیا حانس نه دی لو حلفا کچرته یو سړی قسم خوړل لا يشرب من الفرات چوبه ونسکی هغه دریای بو فرات نه نو ينصرف الى الشرب منها کرعا عنده نو پھر جائے گی یہ قسم الى الشرب پینے کی طرف منها یعنی من الفرات کرعا کرعان په خلی لگاولو سره مو لگا کر کرعان به څه معنا کوي مو لگا کر عنده پنځ د امام سے و عندهما صاحبین پنځ باندې پھر جائے گی ينصرف
الى المجاز المتعارف، پھر جائے گی مجاز متعارف کی طرف. وهو شرب مائها، څنګه عموم المجاز مجاز متعارف څه شه دی؟ وهو شرب مائها، هغه خلد عبود دغه دریای فراتی بأي طریق کانا، په کومه طریقې سره همي. ورکو زناقید لیکلي سواء شرب بالکرع او بالاغتراف او بالاناء، څنګه دغه وبس خلی وی په خلی لګولو سره او بالاغتراف یا په لاپې سره او بالاناء یا په لوخي سره.